انګلیسي ژبې کې دوه ډوله سوالونه دي. یو هغه سوالونه دي چې په یس نو باندې جواب ورکولی سې، خبره ختمه، نور توضیحات ته هېڅ ضرورت نسته. خو ځینې سوالونه سته چې په یس نو باندې هېڅ جواب نسي ورکولی، په یس نو باندې هغه تفصیل ته ضرورت لري. باید هغه ستا پوښتنه کړې، ته باید توضیحات ورکړې، کامل توضیحات، ډېر معلومات ورکړې. په یس نو باندې جواب نسي ورکولی. نو دوه ډوله پوښتنې دي، یس نو او WH questions. چې WH یوه جمله په where، when، why، what، who، whose، whom، which، how په how باندې شروع سوی و، نو هغه جمله تفصیل ته ضرورت لري. موږ په یس نو باندې جواب نسو ورکولی. دغه لغاتونه چې په WH باندې شروع سوي دي دغه ته WH questions وایي، او هغه نور چې په یس نو باندې جواب ورکولی سو هغه ته یس نو questions وایي. دا دوه ډوله جملې چې ډېر مشهور دی او ډېر استعمالیږي په ورځني ژوند کې، نو دا باید حتما زده کړئ. اوس راځو هر WH لغات په نوبت سره تعریفوو. where یعنی چیرې، د موقعیت او د ځای دپاره استعمالیږي. where is your car؟ ستا موټر چیرې دی؟ ګوره د موټر موقعیت پوښتنه وکړه، ستا موټر چیرې دی؟ ته باید تفصیل ورکړې، فلاني پارک کې، فلاني ځای کې. په یس نو یې جواب نسي ورکولی. when کله، د وخت دپاره استعمالیږي. when is your marriage؟ کله ستا واده دی؟ ګوره د واده وخت دې څه وخت دی مثلا، نو ته دا هم په یس نو باندې جواب نسي ورکولی، ځکه دا ټول لغاتونه په WH باندې شروع سوي دي، تفصیل ته ضرورت لري. why یعنی ولې، د یو شي د یو کار علت پوښتنه کوي. why did you break my heart؟ ولې دې زما زړه رامات کړی. what هغه وخت استعمالیږي what کله چې د یو شي په باره کې معلومات یا د یو کس په باره کې معلومات اخلو. مثلا what is your occupation؟ ستا مسلک څه دی؟ ګوره د یو شي یا کس په باره کې معلومات اخلو، ستا مسلک څه دی؟ د مسلک په باره کې معلومات. what's your occupation؟ مسلک دې څه دی. who یعنی څوک، د شخص دپاره استعمالیږي، کله د یو شخص په باره کې معلومات اخلو. who is your teacher؟ کم شخص ستا معلم دی یا څوک ستا معلم دی. whose یعنی د چا، دا د ملکیت دپاره استعمالیږي، د یو مالک پوښتنه چې کوو. مثلا دا قلم زما دی، زه دا قلم مالک یم. یو څوک غواړي د دغه قلم مالک پوښتنه وکړي چې د دغه قلم مالک څوک دی. whose pen is this؟ دا د چا قلم دی. and this is mine، زما قلم دی. whom یعنی د چا سره. whom did you meet؟ د چا سره دې ملاقات وکړي. I meet with احمد، د احمد سره ملاقات وکړي. which یعنی کوم یو. which country do you love؟ کم یو هیواد سره مینه لرې. how یعنی څنګه، او هغه وخت استعمالیږي د یو کار یا عمل چې څنګه واقع سو، دغه علت پوښتنه کوو. مثلا که چیرې دا په که څه هم دا په W باندې نه دی شروع سوی، نه ګوره نور ټوله WH باندې شروع سوي، خو دا نه دی شروع سوی په دې خاطر چې دا په یس نو باندې جواب نسو ورکولی. مثلا how are you؟ ته څنګه یې؟ ته نسې ویلی چې یس یا نو، نو په دې خاطر دا په WH کې حسابل کیږي. how د یو شي حالت چې څنګه یا یو عمل څنګه اجرا سو. how did you come to our house؟ څنګه زموږ کور ته رالې، د یو کار څنګه وسو، هغه وخت how استعمالیږي. ښه نو ګرانو دوستانو، د نن درس مو همدومره و. نور نو تر راتلونکي درس پورې مو په خدای جل جلاله سپارم. که چیرې په کانال کې تر اوسه نه یاست راسره یو ځای سوي، که چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو چې موږ نوي درسونه اپلوډوو تاسو ته نوټیفیکیشن راسي. تر نوي درس د خدای په امان.